رب العالمین په انسان باندې سرنګي چې په بدني عبادتونو کې مونږ فرض کړی دی. مونږ به انسان خامخا کوي او کوي نه کنو غاړه بنده ده، دا الله مجرم دی. دغه رنګې په مالی عبادتونو کې زکات په انسان فرض دی. زکات کې یو سړی ورنکي بالکل چورلټ غاړه بنده ده او دا الله عظیم مجرم دی. قرآن حکیم کے اللہ بار بار فرمائی اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، اے خلق منزو کے و زکاة ورکے. منز دے انسان دا بدن حق دے او زکاة دے انسان دا مال حق دے. سرنگی جتا منز کے او منز دیو نکا نزان دتا دا اللہ مجرم خکاری. دارنگی چې مال چا سره وي او زکات په فرض او دې زکات ورنکي نو د تبام ځان د الله مجرم ښکاري. سرنګي چې د قیامت پر ورځ د منځ تپوس کېږي، دارنګي د قیامت پر ورځ به د انسان نه د زکات هم تپوس کېږي چې مالدار سړی دی، زکات در باندې فرض او زکات یې ولې نه دی ورکړی. اللہ ذوالجلال قرآن حکیم کی فرمائی اگا خلق چی مالون جمع کئی او بیا دا مال دا اللہ پلار کے نہ خرچ کئی، رب العالمین بدیل سنگین سخت سزا ورکی. یوم یحما علیہا فی نار جہنم، دا سرا اسپن با اللہ راوالی دا جہنم پا اور کے بے اللہ گرم کی. فتقوا بها جباہهم و جنوبهم و ظہورهم، بیا بدا تختیر آوالی او دے انسان دے تندولا او دے اڑخونولا او دے ڈڈولا با پی داغونا ورکی. هذا ما کنستم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، دا غسیز دی چې تا ځان له جمع کړیو، ځان له خزانه کړیو، اوس د دغې خپل مال سزا په خپله وسکه. نورونو دا مال چې سړي ته میلو شي، دولت سړي ته میلو شي او الله په انسان باندې احسانو کی دولت ولا ورکی، دی بیام دا خپل دولت نه او د مال نه د الله حق نه ورکوي، دا مال به د قیامت پر ورځ د ده لپاره د عذاب سبب ګرځي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حدیث شریف دے کہ د ده ټول مال به الله د قیامت پر ورځ تختې کی، د اوسپنې تختې به ته الله جوړې کی، هغه تختې به جهنم کې ګرمې کی او پا اغی تختو باندې با د قیامت پر ورځ دله الله داغونه ورکوي، تندی پورې به یې ولې یو ځای کوي، شا پورې به یې یو ځای کوي او د اړخونو له به په الله داغونه ورکوي. او چې کله د هغې تختو اور مړ شي، سوروالی کم شي، نو بیا به جهنم ته وردننه کي، بیا به یې ګرمې کي، بیا به یې راوباسي، دله به پې بیا داغونه ورکوي لکه په ګرمه اوسپنه چې چاله داغ ورکوي. نو چې بیا اور کم شي نو بیا به جهنم ته دننه کی، جهنم کې به ګرمۍ او د تندولا د شاګانو لا او د دې انسان اړخونو له په داغونه ورکوي. دا ما چې کوم آیات تلوس چې دا کله نازل شو، عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي صحابه سره ډېر لوی فکر شو، ځکه چې دې کې دا نشته، دې کې دا دي چې څوک مال جمع کوي او دا الله لار کې نه خرچ کوي نو دا چل به ورسره کېږي، داغونه به ورکوي. صحابه پریشان شو چې مال خو ډېر خلک جمع کوي. نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې دا هغه خلق ته دې نه مراد دی چې مال جمع کوي خو د الله حق زکات پکې نه ورکوي.
او که یو انسان ما زکیا فلیس بکنزن، کم انسان چې د خپل مال نه زکات ورکو دا بیا هغه خزانه نه ده چې هغه د الله بدی شي، بلکې نبی علیہ السلام او فرمایل چې انسان زکات د مال نه ورکو نو د زکات ولا دا باقی مال پاک کو. زکات ویم دیتا یو معنا د زکات پاکواله دی، نو که چا زکات ورکو مال باقی پاک شو. زکات زیادت توی پارا بے کے، نو که چا مال زکات ورکو دا اللہ پلار کے باقی مال بے اللہ زیادتی مال بے کمی گنا. عام خلق خدا وی یرا که زکات میں ورک مال میں کمی گی دا خو بلا پیسے زمانہ لاڑے نہ، بالکل نہ. رب العالمین قرآن حکیم کے اللہ فرمائی یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کم سڑی چے اگا زکات ورکی دا غب رب العالمین دا مال زیادتی، او کم سڑی سود کئی ظاہر کے مال ڈیری گی خو برکت بے ختمی گی دا مال بے بربادی گی. دا سود خور مال پا ظاہر کے تا تا دیر خکاری لیکن دا با اللہ بربادی. او زکات او صدقہ چی سوک ورکی ظاہر کے تا تا مال کم شو لیکن دا بدل رب العالمین زیادتی. نو خبر دا درونو اصل چې رب العالمین یو انسان سره خیګړه وکړه دا مال مونږ له څوک راکوي دا ګوره الله ورکوي. مال په عقل بالکل نه دی. کم عاقل عاقل اعیت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. شاعر وی ډېر کله ته هوښیار سړی بی عقلمن بی ډېر عقلمن بی لیکن هغه سره به یو پیسه هم نی، د ژوند د ګټې ټول اسباب به بیکاره هیڅ به هم نی. هوښیار دی دولت نشته منډې ترلی وی یو پیسه نشته، کم خوا چې لاس اچوي کمې لارې ده چې وردانګي هغه بوټي ورپسې را شوکېږي ټکه ورسره نشته. او ډېر کله ته یو د دنیا قمقل او بېوقوف بی دومره رزق به وي چې د حد نه وتی. عقلمن سړی دی د روزه درک نه لګي، او ناپویه جاهل دی دومره رزق به چې خبرو د کولو چل به نه ورځي، مجلس کې د ناستې چل به نه ورځي. د دنیا مالدار دا د الله یو نظام دی، او دا پر دنیا کې مکتا نظر واچو ډېر عقلمن خلق به درته وښیم غریبانانو سره درک نه لګي بالکل، او ډېر بېوقوفان د زمانې خره به عقلمن بېوقوف به لیکن ورشه وګوره دومره دولت به وي چې د حد نه وتی. هذا الذي جعل الاوهام حائرة وسير العالم النحرير زنديقا. وی داغه شی دی چې د انسان فکر په سوچ کې چولې دی. انسان ورته سوچ کوي چې په عقل وي خو په کار دا و چې د عقلمن مالدار وي او دا بېوقوف غریب وي. او کم یو سړی چې هغه د عقل نه هوښیاري اکثر چې دې ته سوچ وکړي اوهو دا د خدای سین خدایي ده، زه چې منو عقلمن یم زه هوښیار یم فلان کې عقلمن دی هوښیار دی د رزق درک نه لګي، او هغه بل ګوره قمقل دی او هغه له رزق نو اکثر پکې وخوېږي برباد او تباه شي. او پښتانم وایي فارسیبان وایي روزي به عقل نیسته که څنګه دی. د روزه تعلق د عقل او د هوښیارتوب سره نه دی، دا د الله داد دی. الله چې وغواړي چاله ورکي او الله چې وغواړي چا نه والي. نو خبره مې دې پورې کوله چې دا مال انسان له الله ورکوي، نو چې الله د لکم مال درک د هغې مال نه بیا دا انسان د الله حق ورنکړي نو واقعي چې دا ډېر لوی مجرم دی، الله پې خفه کېږي. دا موږ نه دی ګټلی، دا د الله داد دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی بنی اسرائیلو کے 3 کسان، یو سړی د برګي مرض یو دا په وجود دا برګ غوندې مرض خو سرمنې داسې وه چې د خارخ ډکه وه دانو نه ډکه وه، پمپ د اسخا بیماري وه د سرمنې. بل دویم سړی دا و چې د هغه سر ګنجي و، سر یې ډاګه و. دریم په 2 سترګو ړوند و. وی رب العالمین په 3 امتحان کو، نو فرشته راولېږله. فرشته ورله چې دا کم سړی سرمن خرابه ده
او برګې بیماری ده دل هغه فرشته ورله وی چې زه راغلی ما ستا په زړه څه ارمان دی وایه وی زما په زړه خو دا ارمان دی چې زما نه خدای دا بیماري لرې کړي څوک را سره یو ځای ناسته پاسته نه کوي کله کله انار سړی کوي چې دا وجود دا سرمن څښاد او دا برد راته ونه لګي لاس یې پراخ که فورا الله تعالی وله ښکلې مزېداره خشته سرمن ورکړه وجود یې ښکلې شو بیماري ته لر شوه ابرګوالی ته لر شو ډېر خشته مزېدار شکل وله الله برابر کړه فرشته ورته وایي د انسان په شکل و وی کم مال دی خوښ دی وی زما د اوښان مې ډېر خوښ دی هغه زمانه کې اوښ به د موټر او د لارۍ کارم کو ولی یو اوښه ورکړه وی ها دا واله دا الله یې دله په دې اوښانو کې برکت واچوي فرشته ترې لاړه الله ذوالجلال دا ده په اوښانو کې دونه برکت واچو چې د اوښانو لوی کنډه کې جوړه شوه بل چې کم گنجي وغله ورغې روره په زړه دې څه ارمان دی وی دغه مې په زړه ارمان دی چې سر را ویښته مې نشته چې ما له الله ښکلې ویښته راکړي دا هم ګورې د الله لوی نعمت دی دا خشته ویښته د الله لوی نعمت دلته یو ډاکټر یې چارسده کې ما ته قصه کوله زموږ د مولوي صاحب د خدای وبخښي د هغه علاج به یې کو نو هغه به دا ویښتې ښودل د هغه بلکل په سر په ګیره په بریتو بلکل ویښته نو نو هغه به د بیې دا ویښتو ټوپۍ غوندې وي هغه ټوپۍ به یې په سر د پاسه یې ښوده نو ما ته یو ځل تپوس وکړه مې ډاکټر صاحب دا تاره بیې ویښته دغه کړي دی چولې دي هغه ما ته وی مې دا خو ګران کار دی هر وخت به دا برابری چې رانه کاږه نه شي دې طرف ته زیات نه شي شا ته زیات نه شي نو هغه ما ته یو قصه وکړه وی غسلخانه کې مې لمبله نو ښځې راله ټلی بار ووالی شو ښځې راته دروازه وډبوله چې روزه مریض دی وی مې چې ښه وی خیر زر زر مې لمبل چې ځان زه روزګار کړم چې مریض له ورشم وی بیا مې دوباره راته ښځې ورډبو چې مریض دی زر والا روزه وی مې چې ورېږه جامې خو بدلې کړم جامې مې بدلې کړه اوس دا ویښتې اکدم ځان له غسلخانه کې نو په دې خو وخت لګي سړی ټلی وي یا ښځه وي ما ته وایي چې شابه زر روزه نیکبخته ته را ویښته مېخترې په ځای پرېږده دا اوس مه لګوه په دې وخت لګي زر روزه که نه هغه مریض مري وی ما ورته وی ښځې یا به مري او یا به نه مري خو که زه وله داسې بې ویښتو نیغ په نیغه ورلو نو پټک به مړ شي په دې شکل کې ولیدم که نه اوس به وایي چې راغې راپسې بس په سات به مړ شي صبر وکړه چې را ویښتو لګوم نو دا حقیقت دی دا ویښته انسان له الله تعالی ګوره ډېر لوی حسن ورکړی دی چې داسې نه په سر ویښتې وي او نه په ګیره وي نه په بریت وي او د شپې د له مخې له درغې ته به وګڼې بس اسرائیل علیه السلام راغی خدای دې مل شه سړی یېرېږي تی نو وی څه چې دی وی زما ویښته نشته په سر یې وله لاس راخ کړه الله وله خشته ښکلې مزېدار ویښته ورکړه وی څه دی خوښ دی وی دا غوا دا مې خوښ دا مال مې خوښ دی یو غوا وله ورکړه وی الله دې په دې کې دله برکت واچوي د دې سړي د غواو لوی کنډک او بلا غواګانې نو غوا سره خو بیا پټیم راشي هغې سره بیا نوکران هم راشي بلا غواګانې شو چې کوم په دواړو سترګو ړوند دی هغه له ورغی څه دی په زړه ارمان دی زما په زړه د ارمان دی چې ما له خدای پاک سترګې جوړې کړي واقعي سترګې هم د الله ګورې لوی نعمت ما د یو ړوند نه تپوس وکړه یو حافظ صاحب ما ورته حافظ صاحب ستا په زړه څه ارمان دی تا خو سترګې نشته څه دی په زړه ارمان دی وی په زما په زړه د ارمان دی چې دا شین رنګ څه ته وایي او دا سور څه ته وایي او دا سپین رنګ واقعي ګوره دا لویه خبره ده چې دا شین رنګ حافظ بشیر جان ناست دی که نه دا خو خیر پړه بل ارمان دی چې دا شین رنګ څه ته وایي او سپین څه ته وایي او سور څه ته وایي ځکه لکوالی او نرموالی خو سړی په لاس پېژني خواږه خو سړی په خوله باندې پېژني څښا او ګنده سړی په پوزم بین کې نو وی پېژني لیکن دا رنګونه چې دا شین دی او سور دی او سپین دی دا به څنګه دا راته بالکل پته نه لګي دا مې په زړه ارمان دی لیکن ټیک ته دا ارمان خو د انسان په زړه وي خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کم سړی چې هغه زړون پیدا کم نظر یې نه لګي او دی پې صبر وکړي پروردګار به د دې په عوض کې دله جنت ورکړي د لوی نعمت نه محرومه دی نو الله به له جنت ورکړي جنت لوی نعمت
وی سترګې مې ړندې دي او دا مې د زړه ارمان دی چې زما دا سترګې جوړې شي او دې خلکو ته پې نظر وکړم. لاس یې پې وله راښکه سترګې جوړې شوې. وی کم مال دې خوښ دی؟ وی ګډه چیلی. وله یو ګډه ورکړه چیلی. وی دا الله دې پکې دله برکت پیدا کړي. هغه لومبې چې و د هغه د دنیا اوښان شو، ځمکې اوښان به پکې سرۍ د هغې دپاره ورشوګانې، نوکران، خادمان، د دې بل سړي بلا غواګانې هغې سره پټي او د ګایه انتظام او بلا غلامان، مریان، نوکران، د دې بل سړي بلا ګډې او چیلی شوې او دارنګې د هغې دپاره د پټو انتظام. درې واړه مالدار شو. بیا والا الله ذوالجلال دا فرشته د انسان په شکل ورولېږله چې څنګه دې ورغې د الله حکم واړومبي له ورغې. وی زه مسافر یم او په لار راته تلل ګران دي، هېڅ قسمه درک را سره نه لګي، نه د پیسې درک لګي او نه د څاروي درک لګي. نو د الله په نوم تاله راغلی. د هغه الله په نوم در نه سوال کوم کم الله چې تاله ښکلې سرمن در کړې ده. سرمن دې خرابه وه، سخا وه، رب العالمین دله خشته ښکلې سرمن او خشته رنګ در کړي او ډېر غریب وي، فقیر وي، مسکین وي، الله دله بلا څاروي او سامان در کړ. نو د هغې الله په نوم د نه سوال کوم مال یو اوښ راکړه چې د پې خپل مقصد ته خپل کور ته ورسه. چې دا خبره وکړه هغه ورته برید ته وکړه او په غوسه شو ورته. ښه زما سرمن سخا وه، په ما د الزام ولګو، زما رنګ خراب و، دا راته چا ویلي دي؟ زه خو پیدایشي دقسې ښکلې پیدا یم، ما له خو الله پیدایشي خشته رنګ او ښکلې سرمن را کړې ده او ته څه وایې چې الله دلې اوښان در کړل؟ ځه لرې شه، دا خو ما ته پلار نیکه نه پاتې دي. ګوره بیا فورا هغه سوچ د انسان، د عمل د انسان سوچ بدل کړي. دا راته د حقیقت وی، دا ما ته پلار نیکه نه پاتې دي، دا ما له تا را کړي دي، دا ما له خدای را کړي دي، دا خو د پلار د نیکه نه ما ته په میراث کې پاتې دي. ځه لرې شه، مال کم دی، اوښان کم دی، بل ځای غواړه. فرشتې ورته وی ښه که ته دروغ وی نو الله دې هم هغسې که چې څنګه مخکې وی، او که رښتیا وی نو د ټیک الله ذوالجلال ولا هغه شکل دوباره هم هغسې که چې څنګه مخکې و. هغه ټول اوښان ته خدای واغېشتل، هم هغسې سوال فقیر ته جوړ شو. دویم له ورغې وی د الله په نوم راغلی یم، فقیر یم، مسکین یم، مسافر یم، کلی مې لرې دی او ستانه بغیر د خپل وطن ته نشم رسېدی. ته مهرباني وکړه ماله یو غوی راکړه چې زه په خپل علاقې ته ورسم. او د هغې الله په نوم د نه سوال کوم چې ته ګنجې وې، په سر د ویښتنو الله دله ښکلې خشته مدیدار ویښته درکړل. وی ښه په ما د الزام ولګو، زما په سر ویښتنو دا دې څه ووې؟ زه خو پیدایشي خشته ښکلې ویښته والا پیدا یم او بیا ته څه وایې چې خدای پاک دله دا هر څه درکړل؟ ما د الله کله را کړي، دا خو ما ته پلار نیکه نه پاتې شوي دي. ګوره دا کبر شو که نه شو؟ ما ته یو سړي قصه کوله، وی چې د یو سړي حکایت یې راته وکړو. وی دې کور ته بوتلم، چای را باندې وڅښله او بیا کېدلم، وی کېنه. ډېر زیات مالدار، دومره دولتمند سړی چې په دې علاقه کې د هغه نه لوی دولتمند بل نو په هغه وخت کې. وی یو بکس یې را واغېشت، وی یو بکس یې راته کوله وکړه. وی په هغې کې زړې سپلۍ پرتې وې، رسۍ پکې پرته وه، رسۍ او زړې سپلۍ او زړې جامې. وی ما ورته چې دا څه دي؟ وی دا زه په میاشت کې یو ځل رالم او د خپلو بچو ته اکدم چې بچو ګورې زما دغه حالو، ما په بازار کې په دې رسۍ باندې پنډونه ګرځول او په دې سپلو کې به ګرځېدم او دا شلېدلې جامې به مې اغوستې. دا ګورې په ما الله ډېر لوی فضل را کړی دی چې اوس الله دا مال را کړی. دا خپل د غریبۍ سامان مې محفوظ ساتلی دی او میاشت کې یو ځل خپلو بچو ته ښیمه چې زما په بچو کې او په ما کې کبر پیدا نه شي. او به کې څوک داسې نه کوس ته چاته وي چې ما پرون دې څه کول اوس څه کې؟ ها پرون ما څه کول؟ دا به هېڅوک نه وایي چې او واقعي زه غریب وم، الله په ما ډېر لوی احسان کړی. دا مو مولوي صاحب د خدای پاک وبخي، هغه به دا قصه کوله. هغه به مونږ ته وی و یو زومه او یو مې خور وه او داسې وخت به را باندې تېر شو
مور به مې راله یوه ګۍ وی پخه کړه، یوه ګۍ. نو په میانس کې به یې پکې ګوته راښکه، نو ما ته به وی چې دا نیمه ستار او نیمه د خور ده. هغه نیمه ګۍ به ما وخوړه او نیمه ګۍ به مې هغه خور وخوړه. دا وخت دا ته ټولو خلکو په دې مشرانو هم دغه دور تېر شوی دی. خو چې چا کبر ونکړ، لویي او نکړه، هغه خپل د غربت او د غریبۍ د حال یې ځان ته را مخکې کړ او دی وی چې یا الله دا هر څه تا را کړي دی او تی را ناغېښتی شي. نو ګوره په دې وینا سړی هېڅ نه کمیږي، دا انسان عزت پې نه خرابېږي، خو پروردګار پې خوشحاله شو، دا مال به له نور هم زیات کړي. او که دې وی نه دا خو ما ګټلی دي، ما محنت کړی دی، ما مزدوري کړې ده، ما تجارت کړی دی، ما زمینداری کړې ده، ما دکانداری کړې ده، ته بس یو ستا دکانداری بسي. که تعالی الله لاس او خپې نه وی درکړی هېڅ ته هم نه شو کولی. که تعالی الله عقل او دماغ نه وی درکړی نو دا ډېر لیوني په سړکونو ګرځي، دماغ یې نشته. که تعالی الله سترګې او لاسونه روغ نه وی درکړی، قسم دی که دې 2 روپۍ هم ګټلی وي. نو هغه هم کبر وکړه. فرشته ورته وایي ښه چې دا ته څه وی، که دا ته رښتیا وی نو الله دې هم هغسې ګنجې که چې څنګه مخکې وي، خدای دې هم هغسې سوال فقیر کړه، هم هغه شی ته جوړ شو. ویښتې پرېوتل، بیا ګنجې شو او هغه ټول غواګانې او هغه ځمکې او هغه نوکران ته الله واغېښتل. واپس فقیر دې ړوند له راغی، دا چې مخکې ړوند و الله جوړ کړی دی. وی تاله راغلی یم ته ړوند وې، الله دله سترګې جوړې کړي. او زه مسافر یم، خپل وطن ته نشم رسېدی، د الله په نوم نه یو ګډه چیلی غواړم، ما له راکړه چې خرڅ کړم او چېرته په کری باندې پې ځان خپل وطن ته ورسوم. دا هغه الله په نوم چې تاله مال هم در کړی دی، غریب وی او ړوند وې، سترګې هم در کړي دي. هغه ورته څه وایي؟ وایي یو بېشک زه په دواړو سترګو ړوند وم، نظر مې نه لګېد، د خلکو نه مې سوالونه کول، الله په ما ډېر لوی احسان وکړ او ما له خدای پاک دا دواړه سترګې راکړې، نظر یې راکړې، پوره شکریه ادا کړه. وی بېشک زما اسم نو سوالګرې فقیر غریب وم، رب العالمین دا ټولې ګډې او چیلې دا کنډکونه را کړي دي، دا الله را کړي دي. واخله ورشه چې څومره دې پکې خوښی، چې څومره چیلې او ګډې دې خوښي، هغه ونیسه او بوزه، ځان له خرڅ کا، ځان له پې وخواله او خپل وطن ته لاړ شه. دا ما باندې الله احسان کړی دی، چې الله احسان وکړو نو د الله سوالګر چې د الله په نوم رانه غواړي قطن به دا غرض نه کړم. واخله چې څه دې خوښ. فرشته ورته وایي نه مې مال پکار دی، نه مې ګډ او چیلی پکار دی، خو تاسو 3 کسه وی الله در باندې ازمایش او امتحان وکړو، هغه 2 پکې ناکام شو، ته پکې کامیاب شوې، زه ګډې دې مبارک شه، چیلی دې مبارک شه. نو ګوره هغه 2 د هغه مال حق ادا نه کړه، ناشکري وکړه، خدای واپس هم هغسې کړل چې څنګه و. د یو کس د هغه مال حق ادا کړه او د الله شکریه ادا کړه، خدای پاک څنګه کړه، نورم الله مالدار کړه او خدای پاک ورسره نورم احسان وکړه. نورونو چې څوک الله چاله مال ورکي، د رب العالمین د مال حق به ورکي، د الله شکریه به پکې ادا کړي، الله به دله د مال نورم زیات کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل کور ته راغی. کور ته چې راغی بیبي ته وایي د خوراک څه شته؟ بیبي ورته وی او وی لږه غوندې غوښه مې درله ساتلې ده، معمولي شه. چې هغه غوښه راوړې وه هغې نبي علیه السلام له پخ کړې وه او په یو کټوی کې په یو لوښي کې ایښودې او په تاخ کې سنبال کړې وه. وی ورشه راواله. بیبي چې ورله تاخله، دا غوښې په ځای پکې سپینه تیږه پرته ده، کاڼې پروت دی، بکره. حیرانه شوه چې دا خو ما دلته غوښه ایښې وه، کټوی کې غوښه پرته وه، اوس په کټوی کې سپینه بکره پرته ده د غوښې په ځای. نبي علیه السلام ډېر راوړه، وی د الله رسوله ما خو تا له غوښه ساتلې وه، هغه غوښه خو نشته، د هغې په ځای خو سپینه بکره پرته وه. وی څه چل خو به دې نه کړې؟ یاره وی یو سوالګرې راغی او سوال یې وکړ چې خیر راوړی خدای مو بخه. وی مونږ کره بل څه نو، دغه غوښه پرته وه. وی مونږ وی چې یاره ټیک د سوالګر یم سوال کوي، خو دا نبي علیه السلام به وږي نو دا هم صاحب تاله وساتله. هغه سوالګري ته مواز وکړه چې خدای دې تو بخي، هغه په مخه دی ښه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی دا د هغه سوالګري حق و، تاسو هغه له هغه خپل حق ورنکړه نو پروردګار دې د سپینه تبز او کاڼې جوړ کړه. نو اوس هم دا مونږ چې پردي حقونه خورو که نه، نو دا سپین کاڼې خورو، شکل یې د غوښې دی. هغو صحابو د کشف خاوندانو
نو هغې ته الله هغه تبه دې خولې مونږ ته الله نه ښیي دا زمونږ زړونه چې سخت دي سخته دا ولې کاڼې خورو دا زړونه هم ولې دا کله کاڼې کلک دي په چا هم زړه نه خفه کېږي ټول اوس ګناهونه کوو د الله نه پکې یره نشته دا مونږ هغه پردي حقونه خورو د کاڼې په شکل کې زړونه راله سخت کړي نرمي پکې نشته نو په مال کې چې الله کم مال درکه په هغې کې د الله حق دی ګورې رونو هغه حق به ورکوئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی حدیث پاک کې راځي او قرآن حکیم کې من الله فرمائی وی د دې مال نه به الله د قیامت پر ورځ لوی اجدها خامار جوړ کړي هغه خامار به د دې غاړې ته ور واچي الله دې مساتي او د ده دا وښکي دې له به ټکونه ورکوي سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه لوی اجدها خامار به د غاړې درته وي دا وښکي به وله خوري او دا او ورسره به خبرې م کوي انا مالک انا کنزک زه ستا خزانه یم ستا هغه مال یم چې تا ته د الله حق نه دی ورکړی ټینګ شرط دا وښکي به دې شوکوي او ټکونه به ورکوي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی کم سړی چې د هغه اوښاني ډېر زیات او دی د هغه خپل اوښانو نه زکات ورنکړي دا کم اوښان چې سریږي په صحرا کې په هغې کې زکات دی چې یو اندازې ته ورسېږي چې کور کې یو سړي ځان له د ضرورت څاروی ساتلی اوښ په هغې زکات نشته کله تجارت دپاره ساتلی او اخلي خرڅوي په هغې کې بیا زکات شته وی دی به د قیامت پر ورځ رب العالمین سملی او د ده دا وجود به داسې غټ کي پراخه به کې خور به کې او دا ټول اوښان به پې د پاسه ګرځي خپې به پرېږدي او په غاښونو به پې چکونه لګوي چې یو ډله لاړه شي بله به پې راشي لکه څنګه چې خلکو به پخوا په دې غنمو د پاسه غویان ګرځول مونږ به ورته غوبل وي او که د چا غویان وي میخې وي او ده پکې زکات نه ورکړی نو دله به الله وجود ورکي پلن به کې فراخه به کې میدان کې هغه غوا میخې به پې د پاسه ګرځي خپې به پرېږدي او چکونه به پې لګوي او که د کم سړي ګډې چیلی وي او ده پکې زکات نه ورکړی وجود به یې دقسې فراخه کي هغه ګډه چیلی به وي الله ښې سربې کي چې کمې مړې دي بچي دی به مولا الله غټ کي دی به سملی هغه ګډه چیلی به د پاسه ګرځي او ښکرو والا به پې په ښکرو غزارونه کوي او بې ښکرو به پې په غاښونو چکونه لګوي دا تر کم وخته پورې چې تر څو رب العالمین انسانانو سره حساب کتاب نه کړي 50,000 کاله ورځ د اوښان ګډې چیلی او د غوا میخې د پاسه به پې ګرځي او خپې به پرېږدي او چکونه به پې لګوي الله دې مساتي رونو ګورې آسان کار نه دی ګران کار دی مال خورې د دنیا جمع خو آخرت کې ځان له دې لوی وبال وګټ څلوېښتمه روپۍ څه شی دی که تا څلوېښتو کې یو روپۍ ورکړه مال کم شو یو کم څلوېښت ته پاتې شوې که نه په سلو کې 2.5 روپۍ دي په زرو کې 25 روپۍ دي نو 25 روپۍ چې زر الله درکړې نو 25 که تا د الله په نوم ورکړې زکات مال دله الله پې ډېری کړې ورنه کړه مال دې پلیس شو خدای پې دله کمی په اسپتال بدنه لګي په مقدمو بدله لګي په تاڼو په تحصیل بدنه لګي په بیمارانو به لګي په دشمنۍ به لګي ورسره به ګورې نور هم لاړې شي نو چې الله مال درکه غاړه الله ته مه بندوه زکات ډېر معمولي شی دی د الله حق ته ورکه چې غاړه دې الله ته بنده نه شي خرونو دویمه خبره درته کوم دې کې یو واقع بل هم د نبي کریم سم یو صحابي دی ثعلبه د هغه نوم دی نبی علیہ السلام در راغی د الله رسول مال سوال وکړه چې مال خدای مال راکړي پیغمبر علیہ السلام ول الله نه دعا وغوښته الله ولا مال ورکړه بلا ګډې چیلی اوښان ولا الله ورکړه راته به نبی علیہ السلام پسې به یې مونځ کوه خو چې ګډې چیلی ډېرې شوې نو د وطن نه لږ غوندې بار شو ځکه بیا خو دا ګډې چیلی پردي فصل خوري نو بیا به نبی علیہ السلام له یو مانځه 2 مانځله راته هر مانځله به نه راته نور هم زیاتې شوې نو بیا د جمعې مونځ هم پرېښودو ګوره د پیغمبر علیه السلام سره یو مونځ زویم دا د دنیا او ما فیها چې څه د هغې نه بهتر دی چې حضور پاک در نه مخکې هغه تلاوت کې قرت کې یو ته پسې شاته ولاړی او چې نبی علیه السلام جمدي وي هغه مونځ کې یو ته مانځله نه راځي دا غټ بدقسمته شروع نه که نه شو مانځله او بیا نه راځي
ولې ځکه مال ډېر شو ګډې چیلې زیاتې شوې اگر چې اوس ورته ډېره موقع فراخه ده نوکران شته غلامان شته اوښان شته را رسېدی شو که راته خو په سړي کې مستی پیدا شي جناب د زکات میاشت راله نبي علیه السلام ورپسې صحابي لږ ولاړ چې زکات راغون که دله ورغی وی نبي علیه السلام را لېږلی ما ستا په دې اوښانو ګړو چیلو کې چې څومره زکات کېږي هغه راکړه وی ښه اوس ټکسونه غواړئ ګوره زکات ته ټکس هغه زمانه کې جبایه وته ټکسونه غواړه جبایه دا خو ما په خپلو لاسو خپو مزدوري کړې ده ګټلې مې ده ځه نور حقونه لږ دي چې لا تم پکې رالی سړی رخصت راغی نبي علیه السلام مبارک ته عرض وکړه الله رسوله ثعلبه خو شعرانه که داسې الفاظ یې وي ویحه ثعلبه یو ټکې ووی برباد شو تباه شو نور هېڅ غږ ونه کړ صحابو ګیله غونډې وکړه الله رسوله تا ورته دعا کړې مال یې ډېر شوی دی منځونه یې مو سپرېښي دی زکات هم دا دی زکات ته ټکس وایي چې دې کور ته رال ښځې ته ویلې وې ښځې ګوره نن خو نبي علیه السلام سړی را لېږلی زکات یې غوښته بلا اوښان او ګډه چیلی پکې ما خو رخصت کړه چې نور حقونه لږ دي څه ښځې ورته وویل سپېره دا دې څه وکړل د نبي علیه السلام غلام او د هغه سړی دې رخصت کړه دا مال خو موږ له الله د هغه د دعا د برکته را کړی دی یا د خدای بدبخته کنجوسه دا دې څه وکړل اله شابه دا ټول زکات راغونډ کا اوله یو زر هغه ټول زکات راغونډ کړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم لري یوړ او خان او ګړې چیلې هر څه ودرول صاحب ستا سړی راغلی او بس هغه وخت کې مې طبیعت برابر نو صاحب او چې څومره زکات کې د هغې نه مې زیات راوړی دی جومات نه بار مې ښودی دی دا د الله په لار کې قبول کا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته دا وفرمایل وی داسې کار دی زما سړي له زکات نه دی ورکړی زیاتې یې کړی دی ځه دا واپس یوسه د قیامت پر ورځ به یې په دې سټ د الله دربار کې راوړی وی ترې نه غوښت رخصت یې نبی علیہ السلام د وفات نه پس حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه راله د هغه 13 کلونو ټول زکات را یو ځای او بلا شو حضرت ابوبکر له راوړ بوډاو په کونټه ګرځیده ابوبکر ما باندې زکات ته مې راوړې دي جمعات نه بار مې خو دي وې ته څوک وې د ثعلبه ها هغه چې هغه نبی علیہ السلام ته زکات واپس کړو یو مقص پیرې وې د ابوبکر سم مجال د چې چانه نبی علیہ السلام زکات نه دی غشته وغیره نه والی دا غشته شو زاوړه د قیامت پر ورځ به په سر د پاسه الله دربار کې راوړ وې ته نه غشته د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه رااله د ټولو کلونو زکات راغونکو بلا مالو عمر فاروق رضی الله عنه له راوړو وې دا سره روزي پر حقته شی وړ بډاو په کونټه راغی امیر المؤمنین زکات مې راوړې دي دا د الله په دربار کې قبول کا اتسو کې وې ثعلبه هغه چې هغه نبی علیہ السلام سړی در لېږلی او تا زکات نو ورکړه ټیکس ته ورته ویلو او بیا پیغمبر علیہ السلام در نوانه غشته ابوبکر در نوانه غشته عمر د پلانوم خطاب وې دا عمر د خطاب د زوی سم مجال چې چانه نبی علیہ السلام او ابوبکر زکات نه غشته وغه ویلي زوړه د قیامت پر ورځ په سر د پاسه سواره د الله دربار ته راوړي کاغه زکات ورکړي وي هغه وخت هغه د پیغمبر علیہ السلام سړی ته هغه بهتره وا او کدا حالت بهتر شروع او چاله ګټي از خپلو کې ناسیو او خبره به په حقیقت سړی خو مړ شي کنه مال ته ټول فاتش سعودي بادشاہ دی ولې شاه فهد لا څومره مال خاوند څومره دولت خاوند د ډاکټرانو په منځ کې او د ساينسدانانو په منځ کې دي سوون مال څه شو لال خورو کې زمکه تورسید او پزمکه پریوات قسم دې ما یو ځل په کمپیوټر باندې الجمعات د جوړېدلو هغه کته دا سعودي د حرم چې جوړو نو دې په موټر کې راغی هغه کې هغه تصویر ښکارېده کمپیوټر باندې هغه ککوړی پاغې کې مته نو موټر چې ودرېده نو قالین وته پروت نو سره د سپلو په قالین د پاسه کوش نو چې کم زیات ته په لار او ته قالینونه پراته پزمکه خپنه لګېده سپلې به هم پزمکه نه لګېده چې بغیر دې په قالین بغیر دې هغه قالینونه څه شو په قبر کې قالین نشته خور لاله هغه مال او دولت څه شو بچو ته پاتې شو سورو دې به خلک یاد کی بس یې خبره ختم شو غټ غټ بادشاہان
لوی لوی دولتمن د کارخانو د موټرو د جاګیرونو مالکان نن د ځمکې تل کې پراته دي، وجودونه خاورې سره لګېدلې پراته دي، کفنه مرجېږي، چینجي په اړمي بیا که نیکې خو ټیک ده او که بدې چینجي په اړمي، مال ته بچو ته پاتې شو. په لاسونو به د قیامت ورځ چکونه لګوي، چکونه. نو چا له مال زیاتی؟ بچو له زیاتی، بچی خپلو له بچو له زیاتی، خپلې نورو له زیاتی. یاره خدای بنده په کومه کنده سره لږ سوچ وکړه. هغه بچو له جمع کوي چې سبا د جمعې د شپې هغه ډوډۍ او خیرات هم در پسې نه کوي. پخوا خو به زه بیا د جمعې یا چهارشنبې د زیارت د شپې تعین نه هر وخت خیرات ورکول پکار. خو د دې خلکو به خامخا یو ټیم جومات له چې ته طالب له ډوډۍ خو لېږله که نه، جومات له نه کور سره خوا کې په ګاونډ کې به فقیر مسکین له ډوډۍ لېږله وي، لاس پې اوچت کړي چې دا زمونږ د مردګانو د ثواب دپاره شي. داسې به ورونو که به نه وه. اوس زنانو نه هغه بخل په ښځو کې پیدا شوی دی. اوس هغه د جمعې یا د زیارت یا د پنجشنبې یا د بلې شپې خیرات یا صدقه څوک کوي رونو؟ بلکل یې نه کوي. مال ډېر دی، برکت پکې نشته. ابا مال لږو خلک به خوشحاله و، مال ډېر زیات قسم په خدای که هغه سکون او اطمینان پکې شته. د الله حق څوک نه ورکوي. نو دې بچو له ته مال ګټئ، جمع جمع جمع، زکات ته نه ورکو ځان له خیرت خوار کړ، زکات ته نه ورکو ځان له قیامت تباه کړ، زکات ته نه ورکو ځان له ماران او لړمانان په بیه واغېستل، او د چا دپاره؟ د کړوسو د بچو د زامنو دپاره. تاسو نه تپوس کوم نور د هوښیارتوب دی که قمقلتوب دی؟ او قمقلتوب. خپله غاړه خلاصه کړه. خبای سړی وایي چې مري، نبی علیہ السلام په خپله فرمایي وایي چې سړی مري، وایي د فلان کې دونه شو، د فلان کې دونه شو، د فلان کې دونه شو، وایي هغه خو که ته نه وی نو 2 ورځې پس د فلان کو وي. په خپل ژوند کې ځوانې 1 روپۍ خیرات کا، او چې کوم وخت کې بوډا شي او بیا 100 روپۍ خیرات کې، نبی علیہ السلام فرمایي د هغه 100 ثواب د 1 روپۍ ته نه رسي. او سار کې 2 فرشتې راکوزېږي د دواړو جهانو سردار فرمایي. یو فرشته آواز کوي اللهم اعط منفقا خلفا، یا الله چې څوک ستا په لار کې مال خرچ کوي ډېر یې کوله. فرشته آواز کوي. او بله فرشته آواز کوي اللهم اعط ممسکا تلفا، یا الله چې څوک مال ساتي او زکات او ستا حق په نه کې نه ورکوي، الله مال ولا هلاک کا. مشکات شریف کې وګوره حدیث دی، فرشتې هر سار آواز کوي الله چې څوک خرچ کوي مال ولا زیات کا. او بله وی الله چې څوک مال بندوي او حق پکې نه ورکوي مال ولا هلاک کا. فرشتې خیرې لا بیلې کوي. نورونو د چا په مال کې چې زکات فرض وي خامخا ګورې زکات ورکې. چاله ورکا؟ غریب له ورکا، ګاونډي له ورکا، فقیر له ورکا، مسکین له ورکا. او زکات کې ډېره فایده ده. زم کله مالدارو زکات ورکولې په دنیا کې به یو غریب هم نو، او معاشره کې به امن هم. نن د تربور سره نواره روانه ده، ولی یو غریب دی بل مالدار دی، دا غریب هغه مالدار بدی شي، زړه کې ورسره بغضي. نو که دې مالدار دی غریب تربور له زکات او خیرات ورکولې، ورسره به محبت هم مینه به هم ټول عمر به خدمت هم کوو. گاونډي او گاونډي بل بدی شي، ولې هغه حق نه ورکوي؟ د گاونډي ستا پر زکات ته حق دی، ولې نه ورکوي؟ نو زکات خامخا ورکول پکار دی. اوس د نقد مال زکات څونه دی؟ 40 روپۍ، په 100 کې 2.5، په 0 کې 15. هغه انسان چې هغه سره 2.50 تولې سپین زر یا د هغې قیمت وي، یا 1.5 تولې سره زر، 1.5 تولې سره، خو که چا سره سره زر 1 تولې 2 تولې وي او نور مال وسره، نو بیا به دا 1 توله یا دا 2 تولې د هغې قیمت به لګوي، هغه نور مال سره به جمع کوي. دې زمانه کې تقریبا 6,000 روپۍ نصاب دی. نو چې 6,000 روپو ته د هغې قیمت ورسېدي، 6,000 سره نغدیتي، نو زکات ته ګورې فرض او واجب دی. کم زمیدار سره چې غوا ده پیوله ساتلې ده، یا د قلبې غویان دي، خو دې پې ګورې په خپل پټي کې قلبه کوي، ځان له ساتلې دي، یا د کاروبار سنډا دی، یا پیوله ګډه چیلې ده، میخه ده، غوا ده، په دې کې زکات نشته. کم سړي سره چې دا حفاظت یو ټوپک یا تماچۍ، په هغې کې زکات نشته. کم ملا سره چې دا کتو کتابونه کې دې ته فایده اخلي او دې ګوري استعمال یې کوي، په هغې کې زکات نشته. کم سړی چې هغه ځان له
ساروی اغشتي او تجارت ته کوي، د ګډانو تجارت کوي، د غویانو تجارت کوي، د میخو تجارت کوي، دی له اغشتي چې دا خرصوم اخلم خرصوم او مال به 2 روپے ګټي، هغه کې ګوره زکات شته، دا غي سارو قیمت به ولګي. نو چې څومره پیسې جوړ شوي نو 40 کې 1 روپے زکات پته ورکړي، دا کال کې یو ځل زکات ورکول. که چا د کرای د پاره گاڑی غشتی موٹر غشتی کرائی پہ کی تجارت لنا بھائی سڑی دی موٹر والی اخلم خرصوم داغی قیمت کے بغور زکات ورکئی، اگر موٹر کله 2 لکو دی حساب به لګئی زکات به ورکئی. او که چا کرائی لا غشتی تجارت لنا اذا د پیزان لکرائی کو نو بیا د کرائی په دغه موټر کې ګور زکات نشته. ها چې کومه پیسې په جمع کړي او پاغه پیسو کال تیر شو 6,000 روپو ته ورسېده بیا زکات په ورکئی. خا یو ته عشر وای، د پټی د مال هغه ته عشر وای، هغه کال کې نه دی، هغه چې کله فصل زرغون شو دا غینه به ورکې. نو زمونږ د شورګری چې او به د بې نه دی او به د نیر دی، دا د غری دا ولودي د سیندي ما ابیانت نه دی، نو هغه به لسم ورکې. او چې د مېری د زمکو وی یعنی مېری نه مراد دا چې په وبو دې بابا ولا وباخلی ابیانه په ورکې، یا په ټیوبل پیسې ورکړي، یا په ارټ پغوانو باندې رو باسي، دا مشقت ته. نو د اغیبا شلم ورکړي. دا چې کله فصل زرغون شو او کور ته کم غنم راوړل دا غنمونه به شلم بوره ورکړي، کور ته ګوړه راوړه دا ګوړې نه به شلم بوره ورکړي. کم خلک چې دا د پټو په غاړو باندې سپیدار کړي په دې سپیدارو کې زکات نشته، ځکه خیرات ورکړي خیر زکات پکې نشته، دا زیاتی فصل دی. کم بوسته کور ترول په بوسو کې زکات نشته. کما چې د انسان کچا غیا دا کچا لکه دی جوار او کری او وګی لانی کړي وګی نه کړي او په کچا کې دا اوري بي او سارو تا چي په دې کې بیا زکات نشته، او شروته یو شر پکې نشته. او کله فصل پیسې د کور خوندې کړي بانک کې جمع کړي او کال په تیر شو نو بیا به داغی ګور خپل زکات ورکې 40 کې 1 روپے دا داغی زکات. زنانو سره چې پلاسو کم کالی دي چې ونی متولو تسره ضرورت سیدل نو قیمت به کې زکات به ورکې، او چې دونی متولو نه کمی زکات بنشتا. خو کدی زنانه سره نور نقد پیسې وي نور نقد مالی نو بیا هغه توله 2 تولې کالی با بیا کې او دغه پیسو سره به پیسې یو ځای کې نو که 6,000 تور رسیدي نو زکات به ورکې. مون خلکو د خپل لونه خويندې غر کې کړي 6 تولې مہر بکې 10 تولې بکې بیا زکات نه ورکې. خاون زکات کم ځای ورکې. او که خدای وتوي زکات ورکوم وی ورکا کنه راکه چې ورکم نه زما یو ګوته خرڅه بکې چې سره وګورم نو غر کې حج په فرضي حج لم نشیتله زکات په فرضي زکاتم نشي ورکول نو چې خاوند دې منې کین نو دا خاوند دې ګناګار دی. نبی رسول الله مبارک لیاو خضر اعلی پلاسو کې بنگړیو وی زکات ورکه وی نه وی خدای قیامت پر ورځ به دا بنگړی د سرو زرو په پځه د اور بنگړی وی لاسونو کې به دا اور بنگړی پراتی زکات ورکاوه. نو زنانه خو کالی خوخي خو زکات ته نه ورکه وی دا کمیږي نه زکات سره مالونو کمیږي نه ګوره زکات سره مال زیاتېږي. زکات کې بخل مکر اکثر زبرګ میاشت رجب نو دې کې خلک زکات ورکړي نو زکات وباسه زکات په جمعاتو نه لګي په جمعات زکات نه کېږي. زکات پلار لنه شي ورکولې مور لنه شي ورکولې نیاله نکله چې چانه پیدا اغوی لنه شي ورکولې او چې کمستانه پیدا دي زوی لور د زوی اولاد د لور اولاد اغوی لم نشي ورکولې رور خور لا ورکولې که غریبانان یلا رور غریب دی خور غریب ده رواره دی خورایې دی خورزا خورایې د تر زامن د ترور د ماما زامن یا بچی چې هغه غریبانانی باقاعده زکات ورکولې که یو سړي له زکات ورکې نیت په وکا کاغه ته د الوی چې دا زکات ته وکړي وتعالو نه وي خیر دې که ال ورته نه وینو پروا نشته. په زکات پول نشي جوړولې لختې نشي جوړولې لار ګورې نشي جوړولې دا به خامخا یو چاله ورکې که په چا دې قرض پورې دی او ته دا وته ز په زکات کې پریدم نو نشي پرې خو دی دا غي طریقه ده چې هغه به ته والی چې دا کمال قرض راکا نو چې هغه درکې نو بیا ولا خیر دی او مغه پیسې په زکات کې ورکا
یا داسې وکړه نورې پیسې ولا په زکات کې ورکړه، ستا پې 100 روپۍ قرض دي، 100 زکات کې ورکړه چې دا حواله د خدای په مال کې قبول کا، چې قبول کی مال اوس خپل زکات قرض را، نو خیر دی هم اقا 100 روپۍ ته واپس اغشتې شي. خود زکات کې دا شرط چې لاس کې به یو سړي لا اب ته د هغې پیسو مالک کې، دا پکې شرط. د زکات په پیسو باندې بل مسکین فقیر دی هغه له علاج د پاره ورکو ځان له پې دارو کا، دورمل پې وکړه، اوړه پې اغشتې شي، سپلی اغشتې شي، جامه ولا اغشتې شي، پیزار ولا اغشتې شي. نو دا دغه دی د زکات متعلق څه مسائل ستاسو هم په ذهن کې خیر دی مانه بیا تپوس وکړئ. خو خامخا دا چام چې مالي نو زکات لا فرض دی پې لکه مونځ چې څنګه په سړي فرض دی چې څه قسمه ناراضي در نه پکې ونه شي.